دې کې مسله دا بیانېږي چې طلاق ورکوي نو بیا به شرعي طلاق ورکوي. شرعي طلاق، صحیح طلاق چې کوم قرآن او حدیث کې راغلی هغه به ورکوي. نو هغه بیا یو څو خبرې ځان سره یاد ساتئ. صحیح طلاق هغه طلاق دی چې هغه په حیض کې نه، په حیض کې طلاق نه واقع کیږي. صحیح خبره ده. صحیح طلاق هغه دی چې هغه په حیض کې نه، په حیض په ورځو کې به ښځې له طلاق نه ورکړي. ولې؟ ځکه چې عدت ګډوډ کیږي. اوس د کومې زنانه چې حیض راځي د هغې عدت څومره دی؟ 3 حیض دی، او دې سړي له په حیض کې طلاق ورکړو. اوس که سره دا عدت شمار کړي، دا اولنی کم کې چې ورته طلاق ورکړي دا شمار کړي، نو باقي د 2 پاتې شو. که بالبره دا سره شمار نه کړي نو باقي 3 شو، ټول 4 شو، عدت ټول ګډوډ شو. نو په حیض کې به طلاق نه ورکړي. دویم، د حیض نه بعد به هله طلاق ورکړي چې په هغه پاکوالي کې ورسره تا کوروالی نه یې کړی. د 2 حیض په منځ کې چې کمې ورځې راځي او په هغې کې زنانه پاکې د بیمارۍ نه، په هغې کې ورله طلاق ورکولی شي، خو په شرط د دې چې تا ورسره کوروالی نه یې کړی. ځکه چې کوروالی دې وکړو نو کېدای شي د هغې حمل جوړ شي، نو بیا به کم عدت تېروي. د ماشوم د پیدا کېدو پورې به عدت تېروي، که 3 حیض به تېروي، بیا به کشمکش کې شو خبر. نو په هغه پاکوالي کې به ښځې له طلاق ورکوي چې په هغې کې د ورسره کوروالی نه یې کړی. او په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې د حدیث دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خپل بیبي له طلاق ورکړی په حیض کې، د حیض په بیمارۍ کې. رسول صلی الله علیه وسلم ته چا وویل چې هغه طلاق ورکړی دی، چې رسول صلی الله علیه وسلم مره ته امر وکړي فلیراجع دا ښځې دې واپس راولي، ثم لیمسکها به د ښځې سره ساتي حتی تطهر، تر دې چې پاکه شي. لکه د حیض په ورځو کې ده که نه، چې د حیض ته لاړ شي دا ښځه پاکه شي. ثم تحیض، بیا دې په حیض راشي، ثم تطهر، بیا دې پاکه شي. نو کله چې د حیض نه بعد پاکه شي، ثم ان شاء امسک بعد و ان شاء طلق قبل ان یمس، نو که بیا دې غواړي چې ځان سره ساتي او که نه طلاق ورکوي، نو طلاق دې ورکړي مخکې د دې نه چې دی ورسره کوروالی وکړي. کوروالی به ورسره نه کړي، په دغه پاکوالي کې ورسره کوروالی نه کړي. چې کوروالی نه کړي به یې طلاق ورکړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فتلک العده التي امر الله ان تطلق لها النساء، نو دغه عدت ته چې الله په قرآن کې خبره کړې ده. لیکن دلته فطلقوهن لعدتهن، نو هغه دا مسله چې الله سبحانه وتعالی بیان کړې ده. په دې کې که د چا په زړه کې دا تپوس راشي چې دا خبره ولې شریعت یې ښودلې چې په دې وخت کې به نه ورکوي، په حیض کې به نه ورکوي، او په هغه پاکوالي کې به طلاق نه ورکوي چې کوروالی دې ورسره کړی و، نو د هغې یو وجه خو بیان شو چې عدت واضحوي. دویمه وجه د هغې دا دی چې شریعت موږ له موقع راکوي بار بار. اوس یو سړی دی غوسه دی، غوسه په کنټرول کې نه ده، طلاق ورکوو خو پته ورته ولګېږي چې ښځه په حیض کې یو زغلی شو، ورو موقع میلاو شو، ډایرکټ به بیا طلاق نه ورکوي. یو سړی غوسه شو، نږدې و چې ښځه یې طلاق ورکړی، پته ورته ولګېده چې ښځه پاکه ده د حیض نه، خو ما ورسره کوروالی کړی، بیا غلی شو. نو د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت وي، شریعت هر خبره د حکمت نه ډکه وي. نو ځکه دا وخت مقرر کړی، ځکه دا شرطونه مقرر کړي دي، او ځکه دا مسله دي چې مقرر کړې ده. د طلاق په مسلو باندې زموږ غالبا پښتانه هغه نه پوهېږي. دا مسلې قیمتي مسلې ځان سره یادې ساتي. ځکه زموږ د ژبې په سر باندې پروت دی، ته به 3 کاڼو طلاق کوې. دا کوم ځای دی؟ د ژبې پر سر ډېر وخت پکې نه لګي، معمولي غوسه پکار ده، بس اوبه راوړه لیټ شوه ښځه، ته به 3 کاڼو طلاق. ښه نو دې ته وګوره، اول دغه مسلې انشاءالله راځو چې 3 کاڼو طلاق کېږي که نه کېږي. دویمه مسله دا ښځه د حیض بیمارۍ کې ده که نه، درېیمه د ښځې سره تګ کوروالی خو نه یې کړی. دې مسلو ته پکې نه ګوري، خو به دغه ژبې په سر باندې پروت ته به 3 کاڼو طلاق کوي، بیا ګرځي به د مولیانو پسې. موږ به څو څو راشي، دا مخ به داسې کي ته به وایي چې دا چې د یتیم او مسکین سړی دی. بس نو په هغه ټایم کې درته یاد نه و د الله په دین پورې ټوغې کول دی. انشاءالله دا مسله به مخکې راشي. ګوره اولنی طلاق د دې نه باید رجوع کړي، دویم طلاق د دې نه باید رجوع کړي، دریم طلاق د هغې نه باید رجوع نه کړي. لکه دې 3 حیض کې دننه
یو زنانه حیض راځي د هغې 3 حیضه عدت دی یو زنانه حیض نه راځي عمر یې زیات دی عمر یې کم دی د هغې به 3 میاشتې عدت دی په دې 3 میاشتې 3 حیضه کې دننه دا خاوند دا ښځه مجانا واپس کولی شي مجانا یعنې په هغه زوړه نکاح کې به واپس کوي او که بالفرض دا عدت ختم شي او دا ښځه لاړې شي پلار کور ته وروسته به یې سړي په زړه کې راشي چې دا ښځه بیا راولمه نو بیا به نوی نکاح کوي او هغه زوړ مهر هغه ښځې ته پاتې شو اوس په نوي نکاح کې بل مهر ایږدي په دې مسله باندې ځان پوه کړي اولنی طلاق او دویم طلاق د هغې نه بعد دریم طلاق نه بعد نه کېږي نو دریم طلاقو دې مسلې ته به اشاره وکړو دا خبره ځان سره یاده ساتئ چې 3 طلاقه د په یو ځای ورکول د الله سبحانه وتعالی په دین پورې مذاق کول دی حدیث کې راځي امام نسائی رحمه الله راوړی د غوږ کې دی وایي اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا رسول الله په مخ کې یو کس خبرو کې رسول الله پلاني خپلې ښځې له 3 طلاق به یو ځای ورکړي ته به 3 کاڼو طلاق ته طلاق 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 دا بس به کیسو ته 100 پیرې طلاق او ته 50 پیرې او ته 10 پیرې طلاق رسول الله چې کله دې خبرې پته ولګېږي فقام غضبان رسول الله ډېر سخت غوسه شو او بیا دا خبره وکړه ایلعب بکتاب الله د الله په کتاب پورې دا خلک لوبې کېږي شرک وانا بین اظهرکم وزه خو له تاسو سره یم تاسو دا قیسې شروع کړه یو صحابي په کې دا وویل یا رسول الله مال امر راکړه چې مړې کړمه چې د الله په کتاب پورې ټوغې کړي ته ګپ دی 3 طلاقه په یو مجلس کې د یو حسابي په یو دلیل یو خو دا دلیل دی الله الطلاق مرتان 2 پیرې چې الله طلاق ورکړي اولنې هغې نه بعد دې رجوع وکړه بیا دې بل ورکړو بیا دې رجوع وکړه نو د هغې نه بعد الله بیا دا مسله بیانه کړې وي که دریم دې ورکړو نو بیا نه واپس کېږي یو سړی هغې وایي چې ته په 3 کاڼو طلاق نو شریعت چې کوم عدت ګرځولی دی او په هغې کوم حکمت دی هغې ختم کړو که ختم یې نه کړو ختم موقع ختمه شوه که نه د ښځې بیا واپس کولو چې کوم شریعت وله موقع ورکړې ده هغې ختمه کړه نو شریعت دا عدت ورکړی دی دپاره دی چې طلاق یو ورکړی کېږي 3 2 4 دا نه ورکړی کېږي په یو ځای د دې دپاره شریعت دا عدت ورکړی دویم دلیل بیا دا دی حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی حدیث دی او په صحیح مسلم کې دی كان الطلاق على عهد رسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابوبکر صدیق رضی په خلافت کې د عمر رضی په خلافت په اولنی 2 کالو کې 3 طلاق دا یو حسابې دو ګورو د رسول په زمانه کې یا رسول وو او هغه 3 طلاق یو حسابول فقال عمر کله چې عمر بن خطاب رضی الله 2 کال خلافت وکړ هغه نه باندې دا خبره وکړه ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا لخلقوا لطلاق نه ګب جوړ کړي او هر سره وی چې ته په 3 کاڼو طلاق او 3 پیرې طلاق فلو امضيناه عليهم فامضوا عليهم وإذا بس چې څوک 3 پیرې طلاق ورکړي یعنی چې 3 طلاق په یو ځای ورکړو دا به 3 حسابي نو دا عمر د یو سیاسي فیصله کړې وه د دې لپاره چې خلک د طلاق نه شي خلک د طلاق نه منع شي خو د رسول په زمانه کې چې کومه طریقه وه د ابوبکر صدیق په زمانه کې چې کومه طریقه وه د عمر په دور خلافت اولنی 2 کالو کې طریقه دا و چې 3 طلاقه دا یو حسابي یو شماري نو یو مسله دا شو د دې سره دویمه مسله چې تړلی شوې ده او زموږ په ملک کې عامه ده 3 طلاقه ورکړي وایي ته به 3 کاڼو طلاق بیا مولوي صاحب پسې ورشي نو اوس د 3 طلاقو نه بعد خو دا ښځه دې سړي ته واپس نه شي کولی دا خبره الله په قرآن کې کړې ده فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره چې 3 طلاق دې سړي ورکو نو د هغې نه بعد دا ښځه دې سړي ته نشي واپس کېدی د هغه وخته پورې چې څو پورې په خپله مرضۍ باندې بل خاوند سره واده نه کړی په خپله مرضۍ او هغه خاوند په خپله مرضۍ نه یې پرېښودي نو که یو ښځه خاوند له 3 طلاق یې موله ورکو او هغه بیا څه وخت بعد بل سړي سره په خپله مرضۍ واده وکړو بیا څه وخت بعد ول هغه سړي طلاق ورکو نو دا اوس هغې سره نکاح کولی شي زمونږ په ملک کې مولیانو صاحبانو وله حلاله راویستې ده وایي سجل وکړه حلاله وکړه یو نیک سړی وي وګوره نه
نیک سړي سره به دا شپه تېره کړي. زه دې ته بېغیرتوب او بړواتوب وایم چې سړی دروازې نه بهر انتظار کوي او ښځه بل سړي پسې یوې شپې لېږلي. دا به کوم شریعت کې دا خبر راغلی؟ حالانکه حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی، رسول صلی الله لعن الله المحلل والمحلل له. هغه سړي د الله لعنت یې څوک چې دا حلاله کوي، یعنې په چا پسې چې دا ښځه بولې، او په هغه سړي د الله لعنت یې چا چې دا خپله ښځه بولې، په دواړه لعنتیان دي. په یو حدیث کې راځي، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی، رسول صلی الله الا اخبرکم بالتیس المستعار. د کرایي هغه پیسه درته ونه ښیم، د کرایي پیسه. صحابو ته یې رسول دا کوم پیسه دی؟ د کرایي دی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه دی که د خلک د ښځې بوجي حلالې لپاره؟ دا د کرایي هغه سانډه دی. نه دم د ځانه دغه قیسې دي، بلکې باقاعده دا خبره کوي چې زموږ سره ښه نیکان خلک شته، او په دې مسلو کې ډېر خلک بیا په دغو پسې راځي، په اهل حدیثو پسې راځي، طلاق په مسله کې. ځکه زموږ دا طریقه ده، ما پسې ډېر خلک طلاق په مسله کې راځي. زه ورته وایم ته کوم مذهب باندې؟ مذهب خو بس دغه مذهب ده. په دې وخت کې بیا مذهب خو بس دغه قرآن او حدیث مني. د دې نه علاوه چې قرآن او حدیث خبره ورته کوي، نه ستا مذهب جدا دی، ما جدا دی. خو چونکې اهل حدیث د قرآن او حدیث مطابق دا فیصله کوي چې 3 طلاقه په یو ځای د یو شمارل کېږي، نو په دې مسله کې ورته باید دوی رعایت شي. بیا دلته زما مذهب هم دغه دی، او چې جواب دې ورکړو، فتوا دې ورکړه، بهر ته ووتو، بیا مذهب جدا شي. صرف په دې مسله کې. بلکې بعض مولیان صاحبان چې د هغوی په کور کې مسله راشي، مثال کې داسې لور یا خور او خاوند له 3 طلاق ورکوي، نورو له خو حلالي کوي، او هغې ته څه وایي چې ته دغه ځای کې خوا کې اهل حدیثو جومات وګوره، هلته فتوې له ورشي. او چې داسې عوام پسې راشي، نو هغوی له دې په خپله څه کوي، حلالې وله کوي. چې ډېر واقعات پکې راغلي د دې حلالولو، بیا عجیبه عجیبه واقعات د دې بې غیرتو خلکو. په پېښور کې دا واقعه راغلې وه، یو کس خپله ښځه یې دغه شان طلاق یې کړه، 3 طلاق وله په یو ځای ورکړو، او بیا یو مشر سړي له ورکړه په نکاح، چې دی به ورسره یو شپه دوه تېره کړي، د ده کار به هم روان شي، او زمونږ کار به هم روان شي. باقاعده دې جوماتونو کې د پیرسټ کېنولي، نو هغه وایي چې یو ورځ یې تېره کړې ده، سبا له به سړی تللی دی، وایي څنګه؟ هغه ویله ما څه نه دي کړي. بیا راشي په 2مه ورځ بیا چې ورغلي، هغه ویلو صبر وکړئ. په 3مه ورځ چې پسې تللي دي، نه د تماچي د لټې چې د څادر کې دننه اړولی دی، هغه بس کار شوی دی، کار شوی دی. ښځه ستا ښځه له بوی ځه 3 ورځې د هغه سره ساتلې وه، او هغه سبا بل سبا کول. ښه دغه شان یو واقع دا هم راغلی دی چې ښځې هلک له بولې، ځوان هلک اجي ورسره زنا کړې ده، زنا ده، اجي ورسره زنا کړې ده، دا ښځې خوښ شوی نه، بس هغه بار چې کوم غریب ولاړ او ما قشم پاتې شي، او ښځې بیا وایي چې ته څنګه ما په زور د زه نه واپس کوې؟ هغه وایي چې ته څنګه زما نه په زور دا ښځه هلې، او زما ښځه ویل په زور وي طلاق کړي، چې ته اوس ما ته بیا وله طلاق ورکړې. زه د دوی نکاح شوی به کوم ځای کې طلاق وله ورکړې. الغرض دې کې ډېر واقعات دي، خو صرف ما اشاره وکړه دې بې غیرتوب دې طرف ته. الله سبحانه وتعالی زموږ معاشره د دې قسمه بې غیرتوب نه لرې ساتي او پاکه یې الله ساتي. حلالي ملالي دا په شریعت کې ویره نشته. یو ښځه طلاقه شوه په 3م طلاق، د هغې نه بعد یو سړي په خپله مرضۍ واخیسته، بیا څه وخت بعد هغه سړي په خپله مرضۍ طلاقه کړه، نو بیا د زوړ خاوند ورسره نکاح کولی شي.